افغان فضا پلټونکی عبدالاحد مومن د هغه وخت په واکمنۍ کې د 400 کسانو له ډلې د فضایي ماموریت لپاره غوره کړل شو. دی لومړنی مسلمان دی چې قرآن کریم یې له ځان سره فضا ته ولېږداوه. له پرلهپسې تمریناتو وروسته فضا ته د تګ لپاره چمتو کیږي. تاریخي او د افغانستان لپاره د ویاړ شیبه وه. مومن له خپلو ملګرو سره یو ځای د قزاقستان د بایکانور له تمځای څخه د میر فضایي تمځای په لور حرکت کوي. ولسمشر له کابل څخه له ده سره اړیکه نیسي. افغان فضا پلټونکی له ده سره د خپل سفر په اړه خبرې کوي. له دې سره نوموړی 4م فضا پلټونکی شو چې له فضا څخه یې په پښتو ژبه خبرې وکړي. عبدالاحد مومن له فضا څخه تر راګرځېدلو وروسته خپل هیواد ته لوی ویاړ وروباښو. بعد از اتصال با استیشن میر که زمینی که خاک افغانستان و در مجموع کره زمین خوب مشاهده میشه از اونجا مساعش ما در وقت دفعه اول بالای افغانستان آمدیم و دیدیم بدون کدام ظاهر بینی بسیار مقبول وطنی ما. افغانستان په هغه وخت کې د هغو هیوادونو له ډلې څخه ګڼل کېدو چې یو فضا پلټونکی فضا ته تللی و. تحقیقات و تجارب کیهانی اجرا شده در مدار به تکانه جدید در اطلاع علوم ملی ما مبدل گردیده و رشد رشته‌های گوناگون اقتصاد افغانستان را تأمین